بسم الله الرحمن الرحیم راځو موږ تاسو کار کو سمارټ آرټ کې دا هم دغه شیپس پر رقم د خو بده کې لیست شکل هم ورکولای شي مختلف د لیستونه د کې پروسس مختلف بدلیږي سایکلز هایرارکی وغیرہ 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 په دې پکچر کې مطلب د شکلونو د کې یا قسم راخستل شي خو زه څو باندې کار ته کوم ټول کې تقریبا په همدې ډول کار کیږي زه راځم اول د تزم د کې په فرض کې سټایل انتخاب ک دغه یو اوکې مې چې اوکې مې زومینګ ډیر زیات ده دی ورکه دا وزلک د کم کم چې موږ تاسو ته خو ښکاری دلته مې فرض کې ولي ک الفلام ولي ک په دغه کې فرض کا کمپیوټر ده سره انګلیش ده او ریاضي هم ده اوس دې کمپیوټر چې کومه د استادان څوک دلته بکلیک کې چل بہت سے کلک والے نے کی ہے کلکس ایڈ شیپ باندې بکلیک کې کولای شئ چې ته بل یو شکل اضافه کړئ دغه رقم او لدې ځنه هغه ته ویل کې چې مثال علی نومېږي بل شیپ هم اضافه کوته بل ولی نومېږي او د انګلیش استادانو کې ایډ شیپ کا یو ته چې خیالي نومېږي او بل چې د غنی نومېږي او یو بل هم چې باری نومېږي د ریاضي استاد هم قاف اوس بل یو تاسو راته وښایي سخی کې پاتیو دا مې هم کې ولیک هم قاف نمونه مې تبدیل کړی فرض کې استادان دي کله ته بل مضمون اضافه کو څنګه اضافه کیږي نو چې کله شي باندې کلیک کې الته اضافه شي کنه کوای چې دا پورته لیول ته ویسه پروموټ باندې وکلیک ډیموټ ته برته حقته دي نورم ډیموټ کې نه کتل زه ته چې دا څه پروموټ کا او دغه ځای کې ورته چې د کیمیا استاد کیمستري کې د کیمیا مضمون د استاد څوک دا استاد ورته چې غدا کریم بیا دغه کې په همدې ډول باندې تاسو کولای شئ چې شکلونه اضافه او کم کړئ رائٹ ټو لیفت لیکنه چپ طرف ته یا چپ نه کی طرف ته ټیکسټ پین دلته تاسو لیکل کولای شئ وسره د ټیکسټ پین کې خود دلته سره مشکلات په دې وی چې غلطیا د غلطي دوه امکانات ډیر وي کې د دې وجه شکلونو کې سره کلیک لیکلو کې د ډیره ښه ده د دې نه بغیر په دې لپاره تاسو خاصه ډیزاین یو انتخاب کړئ خاصه رنگ د دې مختلف رنگونه دي نو یو ورته انتخاب کړئ دغه که خوندر نه کې د سټایل دی باندې کلیک کا دغه هم خوندر نه کې بده کلیک کا دغه هم خوندر نه کې مختلف شکلونه دی بده کې غټول ته تاسو کولای شئ چې بدل کړئ د کوم دی یو لکه چې کله هم داسې ولیکه پکچر هم شته کې دی ګور عکسونه هم راخستای شي خیر خدای شي بیا که یو کې تغیرات کوي فرض کا ریاضي چې کوم دی باندې کلیک راوښي شیپ ته موږ تاسو پرون چې په شیپ کې کوم اپشن ویل ټول په دغه یو باندې تاسو اپلای کولای شئ راشل ډیزاین ورته د سټایل په اپلای کړه دغه مختلف نور هم دي کې چې کوم یو خوندر کوي باندې کلیک د منځ کې عکس راواخلا ګریډینټ سټایل ورکاو وغیرہ وغیرہ لیکلو سټایل بدل کاو بدل یو بلند ته جوړو د سیو کې ګورم چې تاسو دلې وی لکه راول رسم پکچر ته پکچر کې تاسو وګورئ دغه کې چې څومره هم دي د باندې کله تاسو کلیک کړئ او کې کړئ په دې کې دلته عکس راخلئ ورک افلاین او ورته چې پکچر ته ځان ورسوه دا ربایب کې راخلل ته نو مسرولې همدا رقم دلته عکس دلته عکس دلته ایڈ شیپ در ټول بټن لرم د ډول کار کې بل شیپ اضافه کوي بل اضافه کوي بل اضافه کوي وغیرہ وغیرہ رائٹ ټو لیفت لیفت ټو رائٹ د سټایل خوندر نه کړي بل باندې کلیک کړل د ګورو کوزوس نو ته لیکل کی د ځای نه کلی کړی نو ته انتخاب کړي چې هر یو خوندر کا وغه انتخاب کړئ بیا راځم یو بل هم مستقیم چې هغه تاسو خامخال دلوي دغه چې دولسم په آسان یا لسم بیولوژي خوند عمر ویلي دي دلته راځم دا مې فرض کړو واخسته مې دا راوخسته ته چې دا صحیح ده
د بیولوژي کتابو کې چونګښه پیدا شوله بیا لږ لویه شوه ځوانه شوه که نه خیره کې مرداره شوه عکسونه یې سره اخیستي دا په ټول نړۍ کې دغه رقم دا فراګ لایف سایکل موږ به ویلې دلته پښتو کې چې هر څه ورته وایي د دوران چې ورته وایي که نه دلته به فراګ لایف سایکل به ورته ویلې لایف سایکل یې د ژوند موږ او تاسو هم تقریبا دغسې ده او په زړه کې لږ فرق وي که نه موږ زړه څو خانې لري هغه 5 خانې لري دي هغه موږ لکه څلور دي که څومره دي ما ډېر وخت کېږي بیولوژي نه زده لږ لږ مې دغه وخت څلور دي موږ او تاسې که نه او د چونګښې چې بس دا رقم څه سیسټم ده کې او دا رقم څه سیسټم ده کې د چونګښې یو زیات دي دهلیز وي که هر شي ورته خبردو کې عکسونه څنګه راخلي چې اکس څنګه راخلو فارمیټ ته بلا شل دې ځای هغه د شیپ ده کنه پکچر ته لاشه چې ته څنګه هپ کې وګوره خو موږ سره نسته کې فعلا صحیح ده موږ نور عکسونه راخلو چې څوک کې خفه نشي موږ راخلو دغه عکس دلته ګوره عکس راخست پس لیکل هم کوه چې لیکل نه پکې نه پکې صرف عکس پکې پاتې همدې ډول د نور شکلونه چې کوم په دې کې دي په مختلفو وختونو کې چې کوم رقم شکل تا نه وخت هغه شکل دې ځای تاسو کولی شئ چې راواخلئ په کار وکړئ کار په ټوله کې په همدې ډول ده چارټ ته راځو بیګا مې چو که نه چارټ باندې زه کلیک کوم هلته به تاسو دغه چارټ لیدلی وي دا ګراف به لیدلی وي په فلانې اور کې دومره منډې وشولې فلانې اور کې دومره ویکټې وغورځېدې وغیره 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 خو هغه یې په ورډ کې نه کوي ګوره بیخي هغه رقم متر غواړي هغه چې دی د تلویزیون والا سافټویر هاوس ته وایي چې موږ داسې یو پروګرام پکار دی لکه ورډ چې دوی ته صرف یو فورمه وي صرف فورمه دوی ډکوي دا ګرافونه هغه تاسې بلدلي وي که نه چې هغه جګ شاټې والي جګ څو ټپکې کړي دي که نه بیا باونډري ته رسېدلی دا ټول سیسټم یې په هغه کې ځان ته پروګرام د دغه لپاره پروګرام جوړي هغه هر تلویزیون بیا که تاسې فکر کړئ یو سیریز چې کله شروع شي یو ټورنمنټ یو رقم وي پکې بل چې شروع شي بیا بل رقم وي پکې سټایلونه او رنګونه په دې هر شي کې فرق وي یو پروګرام نه چې یو استعمالوي هر تلویزیون والا ځان ته خپله جوړي دغه پروګرام سافټویر هاوس ته پیسې ورکوي هغه یې ورته جوړي پروګرامونه چې کوم ځای کې جوړېږي هغه ته وایي سافټویر هاوس نو هغه کې یو کس نه په سلهاوو کسان په هغه کې کار کوي افغانستان کې لکه چې لایوي هم نه هغه ډېر پرمختګ کمپیوټر ساینس بیا هغه وخت کې پرمختګ کوي چې کله سافټویر هاوس ډېرې جوړې شي هند ولې پرمختګ کړی ده یو څه ویلې هغه کې په دې 2018 د مخکې تېر څه که نه 14 اګست د پاکستان د ازادي ورځ د 15 د هغه ده نو مودي څه ویل په هغه ورځ د خبر رسنیو ډېر راخیستې وه یعنې چې پاکستان ټول نړۍ ته اتنګوادي لیږي اتنګوادي خو به پېژنئ په هندي کې ټیرریست دی صحیح ده او موږ ټول نړۍ ته سافټویر یې لیږو تاسې ګورئ که نه د هندي موبایل شته که نشته حتی مایکروسافټ کمپنۍ یو څانګه وړې ده دغه ته هند کې ده نه پوهېږم چې په بنګال کې ده که په کوم ایالت کې ده ښه نو دا خبر دې پورې یاده شوه چې تاسې داسې نه چې دغه چارټ کې هماغه رقم ګراف غواړئ هماغه رقم چارټ غواړئ که نه دا به بیا لږ ستونزمن کار دی خبره مې ځکه ته وکړه چې هغه ځان ته پروګرامونه لري نو زه راځم ورته یم چې ما دغه رقم غواړي داسې غواړي مختلف سټایلونه دي ورته یم چې د ما دغسې په کار ده او اوکې د دې سره ډایرکټ اکسل راخلاصېږي متفکر هم د پاس زه ته د اکسل ما ته داسې مکمل ډول باندې وښیه دغسې په دې کې زه چې کومه د دغه نقطه ویلې شنه غوندې دا چې په کوم ځای کې وي اوس ته چې ښکته یاست د دې مطلب د دې نه دې طرف ته حجرې به نه راخلي دې نه ښکته به نه راخلي دلته زه طریق کومه اورز اورونه دلته رنزونه اول اور دویم اور دریم اور دا په اتومات ډول اکسل پروګرام لیکي مخته به زده کوم هم دلته صرف ویډیو کې تاسو وګورئ سیریز باندې کلیک کړه دا دې اورونه شو رنزونه اول اور کې څو منډې کړې وې دویم اور کې څو منډې وکړلې دریم کې څو منډې وکړې څلورم کې څو وکړې
بیا په بلیو کې جمع کوئ مې ورځ چاره چې جمع کړی چې استاد دومره منډې وي دومره موږ د کابل راځي افغانستان کړی ډېرې جوړې سوي ذاتي مرتبه تاسې جمع کوئ مو که نه دلته خو زه پریکټیس په کوم ضروري خو نه ده چې اخره کې راشد خان بال ته راغی خلک یې کنټرول کړه ختم شو دلته ولې دغه حجرې سایز مې ولې دومره زیات کړ څه شی هغه یو وخت کې ورکم شي که نه رنځونه مې نه وو کلي کړي زه صحیح ښه څنګه چې بند کړي اوس دغه اکسل کلاسته فکر ده خپله جوړ سوی رنځونه او ورونه دغه دي یو ور خو م کم کړی هم ده که نه زه صحیح د پروا نه کړي باران سوی و لږ وخت کم و نن ساریزه لوبه یا یو ور تر کم سوی او بل ورځ فوارې خلاص سوی ښه نو دې ته ښکلی ډیزاین انتخاب کړه ډیزاین ته دا فارمیټ ته ګوره بیا هغه شیپس راغلو دلته که که غواړې چې دې ته د دې ډیزاین بدل کړې هم بدلېږي دې ځای ورته انتخاب کړه خو زه اوس دغه کې چې کوم خپل دی اول هغه ګورو دغسې سټایل دغسې سټایل بیخي ډېر دي ورته هم دا صحیح ده په دغه کې بیا ته کولی شي چې رنګونو کې تغیرات راولي پم تم فکر ده که نه یا ته به یې چې هلته خو نږدې وي لږ سره که نه کویک لیاوټ ته راشه څه شو دغه یا دغسې جدول لاندې ته جوړ کړي چې اوله ور کې دومره منډې دویم کې دومره دریم کې دومره تر اخره پورې بیا راځو ورته وایي چې نه پاسې په ولیکه دا رنځونه مختلف سټایلونه دي مطلب چې کومې باندې ته کلیک کوې هغه سټایل ته درته اړ دي د ټولو نه زیات رنځونه 25 دي څومره چې رنځونه زیات دغه ګور رنځونه ښکاري او په دې ځای کې چې ښکاري دا مثال د 20 نه پورته دي 23 دي لکه چې پوه درېږي 20 دي دا به 23 وي دا څومره دي 24 دي دا څومره دي 23 دا 25 نو که بیا غلط شوی وي دا شپاړسمه ور کې 2 منډې نه وي ډېرې وي نو رابه چې ایډیټ ډیټا بیا ایکسل راخلاصي شپاړسمه ورته به ځان ورسوي دغه دا 20 منډې واله که 2 نه وي څنګه چې انټر کړې هلته فکر ده 20 ته په خپله پورته شي بیا یې بندو دغه ټایپ خوند در نه که دغه ډول خوند در نه که د دې چارټ دې باندې کلیک که چینج چارټ ټایپ هماغه بیا راخلاصه ورته هم چې دغه د رنریټ په رقم سټایل جوړ کړه د اورونه چې کوم ځای کې بدل شوي دا غوټې غوټې ښکاري ویکټو لپاره یې نشي جوړ کړی که نه رنریټ ویکټو کوم رنځ باندې چې ویکټه غورځېدلي که نه اوله ویکټه دویمه ویکټه دا اول دویمه ور مو ولیکل که نه تاسې به اوله ویکټه په دومره منډو دویمه ویکټه په دومره منډو درېیمه ویکټه په دومره منډو رنځونه دې په هغه ځای وي اوس په ځای به ویکټس 1 2 3 4 5 6 په خپله به یې په هغه ترتیب درته برابر کړي بیا کولی شي دا تاسې بدل کوئ بل یو ته پای چارټ ته دې باندې بیا هم کار کوو دا ډېر خوندور چارټ ده چارټ خو بل شي ته هم وایي خو خیر که نه فروټ چارټ دلته چارټ دې ته وایي ګراف د ساده پښتو کې بارز دغه سټایل ته یې واړه په دې کې مختلف سټایلونه دي کله ټول یو رقم دي خو رنځونه بې چېرته سره لیکلي فیصدي مثدي او بل چې ده په دې کې ایریا دا ورونه افغانستان ده رنځونه هم درته ښیي واوره هم ګوره په راښویېدلې ده لمر راختلی سټایلونه نور هم ډېر دي کې هلته خپل ویبسایټ کې ګورئ همدغه رقم دغه چارټ ده چې په نورو باندې بدل کړه خو راځم زه په دې پای چارټ باندې کار ته کوم دا چې لرې کړم د انتخاباتو موسم ډېر ګرم ده روان ده زه ورته وایم چې د ما ته داسې چارټ جوړ کړه اکسل را خلاص شي ته دلته ولیکه کاندیدان او دلته ووټس رای اشرف ده عبدالله هم ولاړ ده که نه او بل اتمر هم ولاړ ده یو بل څوک راته وښیي دی حکمتیار هم ولاړ ده اشرف هم ولیکه که نه پاس په لنډو ټکو کې مو ولیکه فرض کوي سروې اکثر تلویزیونونه والا دا سروې کوي
پکتیا کې به د چا رایې زیات وي دغه جوړښت کته کوسي داسې نه چې په یو طرف کې پوښتنه وکړي که نه د هغه طرف ته به دغه یو کاندید زیاتې طرفداران 4 کسان دي که نه د 4 کې 1 2 3 4 دي 4 لاینونه دي 15 کسان نه پوښتنه کوي سروې کوي نو 15 کسان نه په هر لاین کې پوښتنه وکړي صحیح اندازه به درته ولګېږي نو پکتیا کې ماته معلومات کېږي د اشرف غني نه طرفداران ډېر دي نو زه به پوهېږم دغومره نو فرض کړئ د 4 شوې ورسره د عبدالله هم شته کې خو کم دي په نسبت د ښځه 60 دی ګوتې خوشحاله او د اتمر به لږ کم وي په دغه طرف ته خلک ډېر داسې نه پېژني او د حکمتیار لږ ډېر دي ولسوالۍ طرف ته چې لاړ شو که نه که نه 4 څلوېښت او 10 څوکې 4 اویا دا 26 فرض کړي دغه شو دا دې اوس بند کړه بیا هر یو خپل رنګ معلوم ده دا کې مستغرات کولی شي دلته کلیک کړه مختلف سټایلونه دي ښه چې کوم یو ښه ښکاري د خوند یې درکړه هماغه صحیح دی د هر یو رنګ معلوم ده فیصدي هم سره ولیکله اوس راځو دلته رنګونه منګونه وغیره دې ځای بدلولی شي چې رنګونه همدغه صحیح دي لرې کړه خو کویک سټایل چې کوم د نمونه یې په ولیکه فیصدي په ولیکه دې سټایل لکه مخکې چې موږ تاسې استعمال کړو دغه سټایل فیصدي نمونه دواړه او مختلف نور هم دي رایې او نمونه د به تلویزیون والا خپروي هم چې موږ دې سروې کړې وه کابل کې دومره کسان نه پوښتنه کړې وه هغو داسې ویلې فهمیدې تاسې اتومات هم دغسې جوړولی شئ ښه نو بس نور کار هماغه رقم ده که لکه چې مخکې موږ تاسې کار کې وکړو سکرین شاټ کې م کار کړی و ایډینس چې کوم دي دا لکه څنګه چې په موبایل کې مثال کیمره خو لرې کې که نه خو کیمرې لپاره پروګرامونه دي په اپ سټور کې یا بل داسې ښه نومېږي پلی سټور کې که نه پلی سټور کې ته بل پروګرام ورته هغه کې چې هغه کې تا کس ته ښکلا په خپله ورکوي فوټوشاپ نه خلاص یې چې هلته یې وړې ډېر ښایسته ډیزاین کې ښکلی عکس اخلي دغه رقم د دې ورډ پروګرام لپاره اوس مایکروسافټ کمپنۍ ایډنز ګیټ ایډنز آفیس ډاټ کام سټور شته چې وینډوز سټور ده نه پوهېږم که مایکروسافټ سټور ده د هغه په نوم باندې مایکروسافټ آی ډي به دې جوړوي کولی شي انټرنیټ دې کنیکټ وي دلته ته ګیټ ایډنز باندې کلیک کړې او چې کوم جوړ وي فعلا دا خو نوی د دومره ایپس به زه یم چې دې لپاره نه وي چې موږ ته نوښتونه پرې مثال ټیبل کې ښکلي ډیزاینونه یا دغه ګراف موږ تاسې جوړ کړي دې لپاره ښکلي ډیزایندار پروګرامونه چې وي چې هغه ښه سټایل ته اړي په اتومات ډول نو هغه ډاونلوډولی شي فعلا دلته یو د ما په کمپیوټر کې اپډیټ شوی ده ویکیپیډیا یو داسې ویب سایټ ده چې په ډېرو ژبو ډېر زیات معلومات دي پکې په انټرنیټ کې अब अगर गूगल ډاټ کام کې چې کله موږ تاسو سرچ کوو چې مثلا اشرف غني سرچ کوو نن ورځ درکې دا به تاسو حالت وینئ نور خبرې بیا حالت پوکو د دې خپل یو اپ شته پروګرام دا څه شي تاسو کومه کې معلومات راخستلو کې ماخذ لیکلو کې مثلا ډایرکټ ماخذ ولیکا ماخذونه مخته موږ تاسو وایي هم نه دی ویلي کنه دا څه نه بلده چې ماخذ سره کوم دلته لیکل کېږي چې په اتومات ډول به په اخر کې ته هم لیکي دلته مخکې ما غره کوم خپل په اتومات ډول سره بدلیږي نو دغه کې موږ تاسو بیا کومک کوي دا پروګرامونه لکه چې هغه موبایل کې د کیمرې پروګرام پاکه اخیستلو کې کومک کوي دا پروګرام چې کوم دې چې کوم پروګرامونه ته ډاونلوډ کړل ته انسټال کې نو تاسو د دې ورډ په لیکنه کې کتاب لیکنه کې د تشبیه مبارک کې جدول جوړولو کې سټایل کې یا مثال ګراف او چارت جوړولو سټایل کې دا موږ تاسو بیا کومک کوي آنلاین ویډیو دا آپشن مخکې ورډ پروګرام کې ویډیو بخښنه راخستل کېدله دلته چې دا اوس آنلاین ویډیو مطلب کې انټرنیټ دې کنیکټ وي او دې باندې کلیک کولی شي چې د یوټیوب وغیره نه ویډیو دلته لینک راوړي کېدای شي چې ویې مخې لینکس ته راځو په لینکس کې اولنی آپشن چې دا لینک ده او دا اصل کې مخکې هایپر لینک وګوره هغه لیکلي هماغه رقم پاتې دی ایډ هایپر لینک دې باندې زه کلیک کوم پرې کې باید موږ اول لږ لیکل ولرو دې نه مخکې چې دې ته موږ تاسې کار وکړو
نو زه دلته لږ څه لیکل کوم هیډینګ سټایل هم دی کې کله کله ښه رول لوبوي ورته چې دته هیډینګ سټایل ورکړه او دغه لیکل کې وکړه بیا راځم یو بله موضوع فرض کړه ما ولیکله کابل به دی کې او دغه سټایل ورکړه او دا لیکل کې وکړه بل ورته هم چې لوګر کې ولیکه دا سټایل ورکړه او دغه لیکل کې وکړه ورسره دغسې راشه پکتیا ته بس دی دغومره دا لیکل وکړه او دومره د موضوع دا لیکل اول سر ته راځم په دې کې ټول دې پورې مربوط نه دي خو دې نه بغیر نور هم بیا موږ تاسو اړتیا ورته پېښېدل دې وجې مې تیار لیکل وکړه لینک سیکشن ته راځو په دې کې ولنای اپشن دا هایپر لینک دې باندې چې کله ته کلیک یې ادرس دلته ولیکئ ورته چې www.facebook.com الفلاح آی پی دا چې کله هم تاسو ورته ولیکئ دا رقم د دې مطلب دا ده چې تاسو کله دې لینک باندې کلیک کړئ د موږ د فیسبوک چې کوم پیج ده هغه تر خلاصيږي اوکې کا دا لینکس د باندې اوس کنټرول څو کوی چې کلیک کې انټرنیټ کنیکټ وي نو چې انټرنیټ اوس نه کنیکټ نو دا ډایرکټ د فیسبوک دا پیج د تر خلاصي ورسره سره په دې کې د سیم کېږي زه غواړم چې دلته نه ښکاري دومره ډېر facebook.com وغیره وغیره په لنډو لیکو دلته به ادرس ولیکئ www.facebook.com خو ټیکسټ ډسپلی هغه لیکل چې په متن کې د ښکاري هغه د چې زه ورته وایم چې الفلاح پیج اوس ادرس هماغه ده ورته ودرېږه پاس وګورئ هماغه ادرس ده خو صرف لیکلو ته مې هغه سټایل چې کوم دا بدل کړ له دې نه بغیر موږ تاسو کولی شو په دغه لینک کې کوم یو فولډر ته لینک جوړ کړو دغه فولډر ته لیکنه جوړه بلې فولډر ته دې جوړ دا خو ډاکومنټس ده صحیح ده کولی شي دې باندې کلیک کې ورته چې ډیسکټاپ ته یو لینک جوړ کړه کورنۍ دندې صحیح شو زه ته وایم چې اوکې لینک جوړ شو کنټرول ونیسه کلیک کړئ باندې را خلاصېږي ځکه چې انټرنیټ ته اړتیا نه لري ګورئ هغه کوم فولډر چې و هغه را خلاص ورسره سره دې نه مخته په دې کې بل اپشن هم شته براوز پیج د انټرنیټ هغه صفحې ځینې فایلونه هم ښیي چې موږ د نږدې وخت کې را خلاصې کړي کله کله دغه ځای کې راواخلي microsoft.com وغیره وغیره دا ګوره officeapps.live.com افیس پروګرامونه ایپس چې کوم دا ما په فکر د ایډنس دغه ځای نه ډاونلوډ شوی هم ده اپډیټ شوی هم ده یوټیوب چېرته استعمال کړی دا یوټیوب ډاونلوډر هغه ته یو لینک جوړ کړه اوکې که ډایرکټ یا په خپله دلته کنې ورته ولیکه چې facebook.com یا لکه ما چې مخکې ولیکه دا دې لپاره استعمالېږي چې تا وزټ کړي دوی دلته یاد ساتلی وي هغه را خلاصولی شي یا ریسنټ فایل د نږدې وخت کې د کوم فایلونه استعمال کړي وي هغه راته وښایه د مثال په توګه ما دلته را خلاص کړی د دغه عکس یا محمد نبی په نوم باندې یو عکس ته هغه ته وتم چې لینک جوړ کړه اوکې که اوس چې څنګه راشي کنټرول ونیسي کلیک کړي باندې هغه د محمد نبی چې کوم پکچر د عکس ده هغه به درته را خلاص کړي ورسره له دې نه مخکې په دغه لینک سیکشن کې موږ او تاسې کولی شو دا خو existing file او پیج place in this document د ډاکومنټ کې یو ځای ته اړیکه جوړه کړه هیډینګز به بیا استعمال کړي لږ وخت کې ما هیډینګ اوس چل استعمال کړ یا به د بک مارک دې نه پس موږ تاسو وایو هغه لا ویل نه ده ځکه مې هیډینګ ته چل هم اپلای کړ او ته چې دلته لینک جوړ کړ افغانستان ته یا مثال پکتیا موضوع ته لینک جوړ کړ اوکې کا نو اوس څوک هم راځي دلته کنټرول ونیسي کلیک کړي باندې ډایرکټ دغه موضوع ته رسي په دې کتاب کې په دې چپټر کې دا په فهرست کې سرلیک لرلیک کې هم په خپل په اتومات ډول جوړیږي هر موضوع ته کولی شي کنټرول ونیسه کلیک کا هغه موضوع ته د ډایرکټ ورسېږي ته به بیا پسې ګرځې پنځم وخت ته ورسېدم شپږم ته ورسېدم لکه دغه کې تاسې وګورئ بیا زه ځې ورې کلیک ته په کومه کنټرول ګوره پکتیا ته ما لینک جوړ کړه که نه کنټرول ونیسه کلیک کړه په ډایرکټ دغه موضوع ته ورسېږي د دې نه پس راځم دا ډیلیټ کوم ډېر سره لینک سیکشن ته بل یو موضوع ته جوړولی شي کریټ نیو ډاکومنټ یو نوی ډاکومنټ جوړ کړه د ورډ پروګرام که کوم ځای کې دې سیو شي ورته وایم چې دا ځای زه بدلوم چینج ورته وایم دا سیو کړه په ډیسکټاپ باندې څه نوم ورکړی دې فایل ته ورته وایم دا د جلیل په نوم باندې راته سیو هم کړه دو ځای به افیس فایل د ډاکومنټ ورته انتخاب کړئ ډاکومنټ چې کله تاسو انتخاب کړئ نو ډایرکټ د ورډ پروګرام ګوره ډي او سی ایکس په خپله راواخیست دا به انتخاب کې په دې ډاکومنټ کې چې ډایرکټ به جوړم چې هلته به سیو هم شي
په جلیل نوم باندې وروسته تغیرات کې کې لیټر کې اوس ورته هم چې وروسته اوکې دلته څه فائدہ شو دلته لینک تیار جوړ شو لینک سیکشن موږ تاسو وایو کنټرول ویسه کلیک کړئ باندې یس ډایرکټ به فایل راخلاص شي ګوري جلیل په نوم باندې سیو ډیسکټاپ باندې ما بند کړه تاسو ګورئ دغه لینک هم تیار ورته جوړ شو او لینک څنګه جوړیږي که تیار جوړ کړی خو موږ تاسو مخکې ویلې او ایمیل هم لګلی شي انټرنیټ باید ولري ورسره آوټلوک پروګرام کې باید سیټینګ کړی وي نو د هغه نه وروسته بیا ته کولی شي ایمیل ادرس باید ولري بیا له دې ولیږي تو چاته یې لیږي موږ تاسو ویلې که نه ایمیل ادرس یې دلته ولیکه موضوع ولیکه او متن دې ولیکه اوس راځو بک مارک ته موږ تاسو چې کله تلاوت کوو که نه کوم ځای پورې چې ووایو هلته تار کېږدو یا یوه نښه کېږدو فایده یې څه وي ګټه یې دغه ده چې کله سبا راځو ډېر په اساني سره ډایرکټلی هغه ځای نه راخلاص کړو دلته هم کولی شي فرض کړئ دغه کتاب لوسته یو کتاب د لوستل د شروع کړه دې چې د چې اوس تا وویل چې د کابل موضوع څه ده دا به بیا بل وخت ویل دې مطالعه به بیا کوو نو را به شي بک مارک بک یې کتاب ته مارک نښې ده درته نښه کړه اوکې که دلته ورته ولیکه کابل نوم ورکړه تیار او ایډ یې کړه سبا چې کله ته کتاب راخلاصې له اول سر نه راخلاصي دغه ځای ته تلل غواړې دلته به راشي بک مارکس ته او کابل به انتخاب کړي ګوټو ښه بیا دې فرض کړه دغه موضوع شروع کړله دا خو لږ لږ لیکل دي دومره لږ لیکل هم نه وي که نه که ډېر لیکل هم وي هغه دې ولوستل د هغه نه وروسته راشه ته چې دا موضوع به زه بیا لولم نو را به شي بیا دغه بک مارک ته دې ته به نوم شي ورکړو لوګر سبا چې بیا راشي کتاب له اول سره نه راخلاصېږي دغه ځای ته رسېدل غواړي چې ډایرکټ لاړ شي بک مارک لوګر انتخاب کا ګوټو که کوم یو ته ډیلیټ کړئ ډیلیټ ساعت ترتیب یې کا مخته وروسته یې سبا یې نیم په نوم باندې لکه ډکشنري کې چې اول یې لغات بیا دې بې لغات لوکیشن کا انتخاب کې لوکیشن باندې څنګه کېده څنګه ته انتخاب کړل د موضوعګان درته ترتیبوي چې په کتاب کې مخته چې کومه وي پاس هغه به پورته وي د هغه نه ښکته د هغه نه ښکته موضوع د هغه نه ښکته موضوع ښاغلي ریکسه د هغه نه ښکته موضوع او د هغه نه ښکته موضوع هیډن بک مارک چې په خپله جوړ کړي ورډ پروګرام هغه هم دلته شته ورته هم چې هغه تر لرې کړه له دې نه پس دا خدمت اپشن نن وایي بیا بس ده کراس ریفرنس دا لینک سیکشن د ټول لینکس دی په همدې ډول کار کوي مخکې هم دا موږ تاسو استعمال کړو دغه ځای نه کولی شو بک مارک د تیار هیډینګ سټایل کړی ده دا تاسو مختلفو شیانو نه جوړولی شئ بک مارک نه جوړولی شئ بک مارک موږ تاسو کم جوړ کړي دوه دي هیډینګ نه جوړولی شئ نوټ فوټ نوټ وغیره دې نه جوړولی شئ ته چې هیډینګ سیده زموږ سره ډېر دي دلته به اول لیکل لږ ورته وکړي ورته ولیکي چې کلیک د فالوینګ لینکس to follow بس داسې په لنډو به شي ورته ولیکي اکثره ویب سایټو کې ډېر زیات استعمالېږي ورته هم دغه اول کابل ته موضوع انزرټ کړه دویمه چې کومه ده بیا لوګر ته انزرټ کړه او دریمه بیا پکتیا ته انزرټ کړه او اخري سر ته لاړ شئ کتاب دلته ورته ولیکه click here to go to top دلته راخله د افغانستان په اول سر کې د انزر کلوز اول سر ته ځي کنټرول ونیسه کلیک کړئ باندې کومې موضوع ته ځي کابل ته هغه مخکې هم کېده که فکر هم کړی خو دغه ځای نه هم لږ په اساني کېږي په یو وار ټولو ته جوړ کمنټ تبصره ولیکه نور بیا بس ده په دې باندې تبصره کې لیکل غواړې حاشیه کې څه وضاحت ورکوي هغه ورکوي دا بیا په ریویو کې بیا راځي دا ډیلیټ کا نیکسټ راتلونکي ته لاړ شه تېر شوي ته لاړ شه ټول ډیلیټ کړه دغومره بس د دې ورډ درس